علم بعد ملک په هر خوا کې خورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ارت انګلیش اکاډمي چینل خو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله. او ورځ مو نکمانغه زموږ نن 14 درس دی. هیله لرم چې تیر 14 درسونه به مو ښه په خوند او شوق سره زده کړي وي. نو راځو په درس باندې شروع کوو. اوله برخه کې یو څو جملې دي، دا محاوروي جملې دي، دا وایو کنورسیشنل سنټنسز دي. اولنۍ جمله ده How is the weather? How is the weather? How is the weather? هوا څنګه ده؟ The weather is sunny. The weather is sunny. هوا لمریزه ده. Rainy باراني ده. And snowy یا واورینه ده. نو چې کوم رقم ته هوا مغه شانته ځواب The weather is sunny وای. The weather is rainy. The weather is snowy. Sun المریزه. Rainy باراني. Snowy واورینه. How was the weather yesterday? How was the weather yesterday? پرون ورځ هوا څنګه وه؟ It was sunny. It was sunny. پرون ورځ هوا لمریزه وه. How is the condition of life in your country? How is the condition of life in your country? ستاسو په هیواد کې condition یا حالت د ژوند څنګه دی؟ It is okay. It is okay. بیخي ټیک ټاک دی، رک روغ دی، هیڅ په نه دي شوي. How is life going on? How is life going on? ژوند دې څنګه تیریږي؟ It is going on well. It is going on well. ډېر په خیر سره تیریږي، د الله پاک رحم دی. نو دا یو څو دانې محاورې جملې د ویدر هوا باره کې وه او کنډیشن باره کې وه. لغتونو برخې ته راځو. ورډ سیکشن دی، یو څو لغتونه دي. بیگ، بیگ معنا بکس، پښتانه هم ډېر ورته بیگ وایي که نه. بیکري، بیکري، بیکري معنا نانوایي. بیلانس، بیلانس معنا تله، ترازو. بینډ، بینډ معنا ډله یا ټوله. بینډ اف برادرز، د ورونو ډله که نه. بینډ معنا ډله یا ټولې. بیډ، بیډ، بیډ معنا مری. بیډ که بیډ وي مری دار راځي. بیټ، بیټ وهل، ټکول. بیوټیفول، بیوټیفول معنا ښایسته، ښکلی. بیکاز، بیکاز معنا ځکه چې. بګین، بګین معنا پیلول. بینیفیټ، بینیفیټ معنا ګټه رسول، تحفې ته هم وایي. بیسټ، بیسټ معنا تر ټولو ښه، اعلی ترین. بوایل، بوایل معنا ایښېدل یا خوټ کېدل. بارډر، بارډر، بارډر معنا پوله یا سرحد. بورینګ، بورینګ معنا ستړی یا ګنګس. بارو، بارو، بارو معنا قرض یا امانت اخیستل. نو دا د نن ورځې 15 دانې لغتونه. راځو د ګرامر برخې ته. ګرامر سیکشن دی. Definitions of noun، د اسم تعریف کوو. Noun is a word، وینوم یو کلمه ده. that names کوم چې نوموي. place ځای، person شخص، thing شی، animal حیوان. quality کیفیت، quantity مقدار، idea نظریه، action او عمل. اسم یو کلمه ده چې ځای، شخص، شی، حیوان، کیفیت، کمیت، نظریه او عمل نوموي. Noun is a word that names place، person، thing، animal، quality، quantity، idea and action. place ځای، امریکا، پارک، کلاس etc. دا امریکا دا پارکی چې هر یو ځای وي ځینې وي. person لکه اشخاصو کې احمد، محمود، بوای، هلک، ګرل، نجلۍ، چل، ماشوم، مین، سړی. همدغه شانته thing اشخاص شیانو کې لکه چیر، چوکۍ، پین، قلم، بوک، کتاب، فان، پکه. animals حیواناتو کې لکه ډاګ، لاین، کیټ، سپی، پیشو، زمری وغیره. quality کیفیت لکه honesty، beauty، loyalty. honesty معنا صداقت، رښتینولي. beauty معنا ښایسته یا ښکلا. loyalty معنا وفاداري. quantity مقدار وي که نه، لکه کیلو ده، پاوند ده، متر، متر ده، لیټر ده. متر او سانتي متر او کیلو د مقدار ده. idea نظریه لکه goodness، sadness، action عمل. playing لکه لوبه کول. studying، watching مطالعه او همدغه شانته کتنه د فلم یا وغیره، ټي وي، موبایل کتنه وي. دا و د اسم تعریف چې موږ ته ځای، شخص، شی، حیوان، کیفیت، مقدار، نظریه او عمل نوموي. دې کلمې ته چې وایي دې ته اسم ویل کېږي. ضمیر ته راځو. پروناون، تیر ورځ موږ پارټس اف سپیچ تعریف کړی و، اوس یې قسمونو تعریف کوو.
نو اول ناون تعریف مو کو اوس دا pronoun چې ته وایي ضمیر ته وایي اسم ضمیر وایي pronoun is a word دا یو کلمه ده which is used کوم چې استعمالیږي instead of noun د اسم پر ځای باندې pronoun یو کلمه ده چې د اسم پر ځای باندې استعمالیږي and prevent from its repetition او د اسم د تکرار مخنیوي کوي pronoun is a word which is used instead of noun and prevent its repetition ضمیر یو کلمه ده چې د اسم پر ځای په جمله کې استعمالیږي او د هغه د تکرار مخه نیسي د اسم د تکرار مخه نیسي for example علم studies Arabic علم عربي ژبه زده کوي he studies Arabic هغه عربي ژبه زده کوي نو هی پکې pronoun شو د علم پر ځای باندې استعمال شو د علم د نوم د تکرار مخه یې ونیوله دا چې pronoun نور کوم قسمونه لري په کوم کټګوري باندې ویشل شوی ده اما راتلونکي درسونو کې ان شاء الله چې لولو راځو adjective یا صفت ته صفت څه ته وایي adjective is a word دا یو لفظ ده that describes کوم چې موږ ته تشریح کوي یا واضح کوي quality کیفیت quantity مقدار size اندازه shape شکل color رنگ age عمر temperature تودوخه and the origin of noun or pronoun د اسم یا اسم pronoun اسم ضمیر مبدا موږ ته څنګه کوي تشریح کوي نو صفات هغه لفظ دی کوم چې موږ ته یو اسم یا د اسم ضمیر کیفیت کمیت اندازه شکل رنگ و عمر حرارت درجه څنګه کوي تشریح کوي لکه this man is young دا سړی څنګه دی ځوان دی young د صفت شو موږ دا سړی څنګه تشریح کوو the paper is white دا ورقه څنګه د سپینه ده white رنگ څه شی دی صفت دی موږ ته دا پیپر یا د کاغذ تشریح کوي دا څنګه د سپین رنگ لري نو دا و adjective یا صفت چې موږ ته د یو اسم یا اسم ضمیر شکل رنگ عمر حرارت درجه اندازه کیفیت کمیت او دا شانته درجه مبدا موږ ته تشریح کوي نو راځو موږ اوس فعل تشریح کوو چې فعل یا verb څه شي ته وایي verb is a word that predicts the subject in a sentence وای فعل یو کلمه ده کوم چې په جمله کې موږ ته فاعل بیانوي دا یو عمل کارکوونکی موږ ته دا تشریح کوي واضح کوي همدغه شانته بل تعریف دی چې verb is a word which shows state action and experience verb یو کلمه ده which shows کوم چې موږ ته ښایي state حالت موږ ته بیانوي د چا حالت موږ ته ښایي action د یو چا عمل موږ ته ښایي and experience او یا د چا تجربه موږ ته بیانوي څوک verb مثالونو ته راځو مثالونو کې بیا پوهیږو ورباندې the student play cricket at school د شاګرد لوبه کوي چېرته په مکتب کې play معنی لوبه کول دا لوبه کول یو کار دی که نه کوم رقم کار یو عمل دی شو اکشن شوز اکشن دلته موږ ته څه شی وښودو عمل موږ ته وښودو موږ ویلو چې موږ ته به د یو چا څه شی ښایي اکشن به موږ ته ښایي نو play لوبه کول د سټوډنټ د شاګرد اکشن یا عمل موږ ته وښودو نو play به کې څه شی شو verb شو The students are in the class now. The students are in the class now. زده کوونکي اوس په ټولګي کې دي اوس چېرته دي په ټولګي کې دي نو موږ ته څه شی وښودو د هغوی اګزسټنس موجودیت موږ ته وښودو سټیټ یا د هغوی حالات موږ ته وښودو چې کوم ځای کې دي په ټولګي کې دي دلته د چا وښودو آر موږ ته وښودو آر پکې څه شی شو verb شو موږ ته څه شی وښودو سټیټ یې وښودو همدغه شانته دریم مثال I was an English teacher for 2 years I was an English teacher for 2 years د 2 کاله راهیسې زه د انګلیسي استاد یم دلته موږ ته څه شی وښودو experience تجربه یې موږ ته وښوده نو موږ ته څه شی ښایي action existence or state and experience of someone موږ ته د یو چا عمل حالات یا تجربه موږ ته بیانوي څوک verb د verb ډېر قسمونه دي کټګوریانو باندې ویشل شوی ده هغه به انشاءالله د verb په ځانګړي درس کې لولو نو اوس راځو دغه ته adverb ته adverb یا قید why adverb is a word or group of words that modifies verb adjective and sometimes another adverb it may modify the whole sentence sometimes
adverb is a word قید یو لفظ ده یو کلمه ده or group of words یا د لغاتونو مجموعه ده that modifies کوم چې مونږ ته تشریح کوي مونږ ته واضح کوي څه شی مونږ ته یو verb یو فعل مونږ ته تشریح کوي adjective یو صفت هم مونږ ته تشریح کوي واضح کوي and او sometimes بعضی وخت another adverb یو قید را پاسیږي بل قید تشریح کوي مونږ ته دې پورې تعریف شو it may modify شاید دا کله تشریح کی یا واضح کی the whole sentence sometimes بعض وخت موږ ته ټول جمله هم تشریح کوي واضح کوي قید مثالونه ته راځو she drives a car carefully هغه ډېره په محتاط سره موټر چلوي drives موټر چلول دا یو verb دی دا یو فعل دی دا یو کار دی carefully په احتیاط سره په کیسه شي شو adverb شو یو قید په ولګو چې په احتیاط سره چلی به احتیاطي سره چې تیز چلی سلو چلی د ټول څه دي قیدونه دي کنه نو carefully modifies the drives carefully مونږ ته تشریح کو drives موټر چلاونه نو دلته مونږ ته verb څنګه کو تشریح کو drives مونږ ته تشریح کو he is very good person هغه ډیر ښه شخص دی good ښه دا یو صفت دی ښه بد ښایسته بدرنګه لوړ ټیټ دا ټول څه دي صفتونه دي نو good صفت دی دا موږ ته چا تشریح کوو very یو adverb دی موږ ته تشریح کوو چې ښه هلک دی نو څومره ښه هلک دی نو ډیر زیات ښه هلک دی نو دا ډیر پکې څه شو قید شو ګټ پکې adjective شو نو قید موږ ته adjective څنګه کو تشریح کو very modifies the good very موږ ته واضح کو تشریح کو good موږ ته تشریح کو adjective دی دا she drives a car very carefully هغه موټر ډیر په احتیاط سره چلوي very موږ وایو چې دا قید دی carefully موږ وایو چې دا قید دی نو یو قید را پاسیږي موږ ته بل قید څنګه کو تشریح کو چې په احتیاط سره خو چلوي خو ډیر زیات په احتیاط سره یې څنګه کوي چلوي وی کنه بیخي چې ورزل ټکر وکړي بیا نو خامخا په احتیاط سره چلوي very carefully نو تاسو هم هغه مستې د موټر په احتیاط سره چلوي موټرسایکل وي زارنج وي احتیاط ښه شی دی کنه خو very modifies carefully very موږ ته تشریح کو carefully adverb دی نو موږ تعریف کوي چې موږ په تاسو شي کوي verb موږ ته تشریح کوي adjective یا تشریح کوي یا بعضی وخت یو بل قید یا adverb موږ ته تشریح کوي نو دا اوس موږ د نن ورځې درس ویډیو ډېره اوږده شو تقریبا 12 منټه او 14 منټه شو کنه نو درس څه زیات و نو ما هم زر درته وویې که کومه پوښتنه وي غوښتنه انتقاد پیشنهاد وړاندیز کوم ځای کې رانه غلطي شوي وي هر څه شی وي موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ ستاسو نظریات به انشاءالله اورېدل کېږي تر سبا ورځې مو په پاک څښتن تعالی سپارم ښې چارې ژمی دی ځان ته پام کوئ چې ناروغه نه شئ بای السلام علیکم ورحمت الله له لیدلو مو ډېره مننه د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ